بیا پیلېږي. له دې ځای نه تښتو. رښتیا وایي له دې ځای نه به وتښتو. ترکیې ته پناه وړو. له دې ځای نه ځو. رضا قمندان را روان دی. زر کوه دننه لاړه شه. ودرېږه ودرېږه ظالمه. وسله دې وغورځوه. وسله دې وغورځوه تسلیم شه. قمندان صاحب موخه ښکاره ده ویې ولم. نه جالینه داسې مه کوه. دا سړی موږ ته پکار دی. وسله دې وغورځوه. هغه ظالم د تسلیمېدلو نیت نه لري. اجازه راکړئ. پام کوه چې کوم لیونتوب ونه کړې. سمه ده. په ګونډو شه. قمندان صاحب هغه ماشوم برم ته نیسي. امر وکړئ چې ویې ولم. قمندان صاحب خوشی وړاندې را نشئ چې دا ماشوم وژنم. وسلې مو وغورځوئ. شاته لاړ شه. که نه دا ماشوم وژنم. رضا قمندانه زوی مې راکه خیر دی. جلیله خبره خرابه شوه. موخه ښکاره ده. ښکاره ده قمندان صاحب. مجید زویه. قمندان صاحب موخه سمه نشم لیدلی. زه ښه نه یم. زما ډز به ډېر ګوښونکی وي. وسلې مو وغورځوئ. شاته لاړ شئ. خاطر راشه. داسې مه کوئ. جلیله باید دا وولې. جلیله پام کوه چې درنه خطا نشي. پام کوه چې خطا نشي. موخه ښکاره نه ده قمندان صاحب. کیدای شي چې هغه ماشوم ولګېږي. جلیله درته مې وویل چې دا سړی باید وولې. سمه ده. که د دې ځناور په غېږ کې ستا زوی وای نو څه دې کول؟ ها څه دې کول؟ همداسې دې پرېښوده. موخه ښکاره نه ده قمندان صاحب. مریم خپلې وسلې ښکته کوو. سمه ده. زر کوه جلیله. زر کوه مه په تمه کېږه. مه په تمه کېږه. دا ووله زر کوه. خدایا لویه خدایه ته راسره مرسته وکړه چې هغه ماشوم ونه ولم. خدایه ته مې لاسونه ونه لړزوي. لیدل مې کم نه کړي. مهربانه خدایه ته زما ګولۍ مخې ته ورسوي. موخه مې خطا نه کړي. زوی مې خوشې که. خیر دی زما زوی خوشې که. زوی مې خوشې که. مجیده خدایا ته راته بریا راکړې. ته راسره مرسته وکړه. هر څه تاته اسانه دي لویه خدایه. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا ډېر شکر دی خدایا. زویه راځه زویه. قربان دې شم زویه. صدقه دې شم. خدایا ډېر لوی ذات یې